چې د زنانه اواز دا ګوره عورت نه دی، لکه په دې باندې عوام خو اکثر نه دي پوه او مولیان پې هم نه دي پوه. د زنانه اواز عورت نه دی، خو صرف دومره ده چې زنانه چې کله پردو سره خبرې کوي، پردو سړو سره، نو نرمې او پستې خبرې به نه کوي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورة الاحزاب کې دا ادب بیان کړی دی. نور د زنانه اواز دا ګوره عورت نه دی، یعنی زنانه که خبرې وکړي د پردي سړي سره او د هغې اجازت ضرورت وي، نو دې کې څه حرج نشته، خو بې ضرورته دا اوس راولګوئ، بې ضرورته زنانه د پردي سړي سره خبرې دا نشي کولی. او دویم که ضرورت یي او خبرې کوي، نو هغه خبرې به هم داسې نه کوي چې هغه به نرمې پستې چې د مخامخ انسان په زړه کې سره نشي، ځکه چې الله په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الاحزاب کې، وایي داسې نه چېرته دغه بیمار نه کوم بیمار مراد دی؟ د زړه بیماري والونه بني د څه بیماري؟ فحاشۍ بیماري، د خواهشاتو. د دغه بیمار په زړه کې بیا نور څه پیدا کېږي چې دا جنۍ چې دا نرمې پستې وایي ما ته او دا ښځه کېدی شي چې چېرې نور چې کله د دې ادب پکې خیال وساتلی شي او ضرورت یي، نو د ښځې خبرې کول دا د پردي سړي سره روا دي او دغه ټیم کې دا څه ناروا کار نه کوي. او په هغې وګوره دا دلیل دی، او داسې خو ډېر دلایل زموږ مخې ته تېر شوي دي. یعنې صحابه کرام وایي یو زنانه راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، یا د سلفو نه داسې واقع نقل شوي دي چې یو زنانه راله یو عالم له یو زنانه تېرېده په لاره باندې، هغه کس ورته دا ووایي هغه ورته دا ووایي، نه خو ټول یو بل اواز اورېدلی دی. نو دا یو مسله یاده کړئ.